د امریکا نوي حقیقي کلینیک پناه غوښتنه. دولت باید د افغان کډوالو د پناه غوښتنې د درخواستونو په اړه د خپلې پالیسۍ له مخې ستاسو د پناه غوښتنې درخواست په اړه د غوښتنلیکونو له ترلاسه کولو څخه وروسته د 150 ورځو په جریان کې پریکړه وکړي. دغه پریکړه به د لیک له لارې تاسو ته در واستول شي. ستاسو د استوګنولو د قضیې کارکوونکو به د دې د پریکړې په اړه تاسو ته خبر درکړي. که چیرته ستاسو د پناه غوښتنې درخواست ومنل شي، نو تاسو به یو تاییدي لیک او یو نوی I-490 سند ترلاسه کړئ چې د پناه غوښتنې مهر به پرې لګېدلی وي. دا ستاسو د پناه غوښتنې د وضعیت رسمي سند دی. له همدې امله اړینه ده چې له دې سند څخه یوه کاپي واخلئ او اصلي یې په یو خوندي ځای کې کیږدئ. کله چې تاسو ته پناه درکړل شوه، نو تاسې کولی شئ د خپلې میرمنې، خاوند او هغه ماشومانو لپاره درخواست وکړئ چې عمرونه یې له 21 کلونو نه کم وي، تر څو متحده ایالات ته راشي. که تاسو غواړئ چې دغه پروسه پیل کړئ، په مهرباني سره خپل د استوګنولو د قضیې له کارکوونکو سره اړیکه ټینګه کړئ. حقوقي متخصصین به له تاسو سره د کورنۍ د بیا یوځای کولو په هڅو کې مرسته وکړي. کله چې ستاسو د پناه لرلو د وضعیت 1 کال او 1 ورځ بشپړه شي، نو کولی شئ په متحده ایالاتو کې د دایمي استوګنې لپاره نوملیکنه وکړئ. دا ستاسو د کډوالۍ په سفر کې یو مهم ګام دی، ځکه له دې سره به تاسو په متحده ایالاتو کې د دایمي استوګنې اجازه ولرئ او ډیرو اسانتیاو او امتیازونو ته به لاسرسی ولرئ. سربیره پر دې، که تاسو غواړئ چې د متحده ایالاتو تبع شئ، نو دا کار به تاسو ته لاره هواره کړي چې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړئ. حقوقي متخصصینو به یو ځل بیا کلینیکونه ترتیبوي تر څو له تاسو سره مرسته وکړي چې د وخت په راتلو سره دایمي استوګنې ته نوملیکنه وکړي. له همدې امله د خپل ټلیفون شمیرې پتې او برېښنالیک پتې د بدلون په صورت کې د خپل د استوګنولو ایجنسۍ ته خبر ورکړئ. که ستاسو د پناه غوښتنې درخواست ونه منل شي، او لاندې 2 کارونه څخه یو به وشي. اول، که چیرته ستاسو قضیه له طالبانو سره د اړیکو لرلو له امله رد شوې وي، نو تر هغې پورې به وځنډیږي تر څو تاسو یو معافیت ترلاسه کړئ. په دې صورت کې به تاسو په متحده ایالاتو کې قانوني استوګنې او کار ته دوام ورکړئ، مګر درخواست به مو ځنډېدلی وي. دوهم، شاید ستاسو قضیه په ډیټرویټ کې د کډوالۍ محکمې ته راجع شي. هلته به قاضي ستاسو شهادت بیا ځلې واوري او پریکړه به وکړي چې آیا ستاسو د پناه اخیستنې لپاره پر شرایط برابر یاست او که نه. دغه پروسې ته دفاعي پناه غوښتنه وایي. په دواړو صورتونو کې دا ستاسو د پناه غوښتنې د نوملیکنې ردول نه ده. دا په دې معنی یوازې دا ده چې حکومت نورو معلوماتو ته اړتیا لري، یا باید د متحده ایالاتو د حکومت یو بل استازي ستاسو قضیه واوري.